السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګرانو مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن درته د بلې ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو ده د هغه سترګې او نظر د الله تعالی په نیز باندې چې ډېرې خوښې وي، هغه کومې سترګې دي. نو هغه دلته موږ به درته درې قسمه د هغو سترګو او نظر بیان وکړو. اول قسم یې هغه سترګې دي چې د الله تعالی له ډار له وجه د هغه له سترګو نه اوښکې راشي. یعنی مطلب سړی دعا کوي د الله تعالی له ډار له وجه د هغه له سترګې نه اوښکې راشي، نو دغه سترګې الله تعالی ته ډېرې خوښې او محبوبې وي. دوم قسم هغه سترګې د الله تعالی په نیز باندې چې هغه ته ډېرې محبوبې او خوښې وي. هغه سترګې دي چې مجاهد د الله په لاره کې د مسلمانانو او د مجاهدینو د ساتنې لپاره پیرهداري کوي. نو دغه سترګې الله تعالی په نیز باندې ډېرې محبوبې او خوښې سترګې دي او یا نظر دی. را به شو دریم قسم ته. دریم قسم هغه سترګې او نظر دی چې هغه شیان چې الله تعالی په موږ باندې حرام کړي دي، هغه کتلو ته ناجایز ویلی دی او ناجایز دي. نو هغه شیانو ته چې نه ګورو او خپل ځان ترې بچ ساتو او خپل نظر هم ترې بچ ساتو، نو دغسې سترګې الله تعالی ته ډېرې محبوبې او خوښې وي. نو باید موږ په دغه باندې عمل وکړو. الله تعالی دې موږ دغسې د سترګو او نظر خاوندان وګرځوي او انشاءالله دا دعا کوو او دا امید لرو چې په دغه خبرو باندې موږ عمل کوو او دغه کوم ناروا شیان چې دا موږ نه ګورو، د الله تعالی په ډار کې به د الله تعالی له ډاره به انشاءالله موږ د اوښکې راتویو، ځکه دغه سترګې ډېرې محبوب ترینې دي. او بل هغه سترګې چې د مجاهد یا بل کوم مسلمان د حفاظت لپاره پیرهداري کوي، هغه سترګې هم ډېر الله تعالی ته محبوبې دي. الله تعالی نه دا سوال کو چې الله تعالی موږ دغسې د سترګو او د نظر خاوندان وګرځي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.